بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا وبعد. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. د معاویه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دوای او فرمایل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هر هغه څوک چې وغواړي الله متعال هغه لره خیر او بهتري نو پوهه ورکوي ورته په دین کې. د علوم شرعیو ډیر لوړ مقام او مرتبه ده په دین اسلام کې، نو ځکه خو الله متعال د علم لوري ته ترغیب او تشویق بیان کړی او د دې اهل او علما یې له نورو خلکو څخه غوره او بهتر ګرځولي او د علم حاصلول یې لوی عبادت او جنت ته د داخلېدلو اوچت سبب ټاکلی، ځکه په علم او زده کړه کې د الله متعال او د هغه اوامر او نواهی پیژندل کیږي. د علم متعلق څو مختصرې فایدې: علم د الله متعال صفت او علما د انبیاء کرامو وارثان دي. په دین کې پوهه دلیل د دې خبرې ده چې الله متعال دغه بنده ته د خیر اراده کړي. د علم حاصلول لوی عبادت او جنت ته د داخلېدلو اوچت سبب ده. بهترین او غوره میراث علم نافع ده، ځکه چې اجر او ثواب یې تر قیامته پورې هغه شخص ته له مرګ څخه وروسته هم رسیږي.